د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم هغه د دې منځه سره و نو په اوله کې غم دې سره و چې د منزله به دا خلک راجمع کوي څنګه هغه مونځ چې زموږ د اکثرو نه ضایع شوی دی هغه مونځ چې مؤذن غریب لګیایي حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشئ راشئ منزله کله که زموږ طبیعت برابر وي رابه شو که کار نه و رابه شو که کرکټ میچ نه و رابه شو که فیسبوک کې څه داسې خاص ویډیو نه و رابه شو که په سر هم بوج نه و رابه شو دا زموږ دینداري ده په سر بوج ځکه چې سر د بوج د لاسه موږ جومات ته نه راشو که ملګری را سره نه و که بازار کې د ګرځېدو ترتیب نه و بیا به راشو ابو عمیر ابن انس دا قصه بیانوي د خپلو ترونو نه چې هغه صحابه کرامو په انصارو کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوی غم دا و په اوله کې چې د منزله به خلک څنګه راجمع کوي لوی غم دا یعنی هغه وخت کې د دې اذان دا مسله لا نه وه نو مشوره یې د دې ملګرو نه واخیسته چې دا به څه قصه کوي یاره د منزله به دا خلک څنګه راولو نو چا دا رایې ورکړه چې کله د مانځه ټیم شي یو جنډه به اوچتو یو خلکو ته پته لګي چې د مانځه ټیم شو راځي به نو دا یې خوښه نه شوه وی فذکر له القنع یعنی الشبور چا پکې دا وایي چې بوق به والو بوق لکه ښکر په دې کې به اواز کو او خلک به راځي نو دا یې خوښه نه شو وی دا د یهودو طریقه ده دا زموږ نه ده خوښه نو بیا چا ورته ناقوس یاد کړو ناقوس ټلی به و ګډه ټلی ده والی کېږي به خلک به راځي نو هغه وی نه دا مې نه ده خوښه هو من امر النصاره ده د نصارو طریقه ده چې هغوی خپل عبادت له خلک په دې رابلي نو عبدالله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه هغه ډېر لوی سوچ کوي د پیغمبر د سوچ د لاسه د هغوی ګوره غم او سوچ ټول د پیغمبر سره به نو چې هغه کله پیغمبر ولیدي چې د پیغمبر په لوی غم کې دی نه غم په غم کې و نو الله ورته په خوب کې دا اذان وښو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا او رسول صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه چې یا رسول الله پوره له وده شوی نه وم خو ویده وم او ویښ وم او څوک راغی ما ته دا کلمات د اذان د وښو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا بلال ته وی پاسه فانظر ما یأمرک به عبدالله بن زید فافعله دا واوره عبدالله بن زید چې کوم کلمات تا ته وی دا بیا وایه نو بیا دغه اذان به کېدو دا کوم چې اوس تاسو ته معلوم دي نو دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم د څه سره و چې د منزل لپاره به دا خلک څنګه راجمع کېږي دا حدیث امام ابو داود راوړی او د هغه بیا ټول غم د منزل سره و اول خلک راجمع کول نو بیا سوچ د منزل سره او زه به تاسو ته په دې کې بل څه مثال ذکر کړم خو عایشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو په هغه بیمارۍ په کومه بیمارۍ کې چې هغه د دنیا نه تللی د وفات شوی نو بهر صحابه کرام په انتظار دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راوځي امامتي به راکوي د مانځه ټیم دی نو تپوس یې وکړو اصل الناس خلکو مونځ کړی یو سړی د مرګ په ځنکدن کې دی او د مرګ په بیمارۍ کې دی او د هغه غم د څه سره دی په مانځه سره دی او موږ به الله له څه جواب ورکړو غټ پټ سړی روغ رمټ سړی و اثر د مانځه غم نه وي هغه ورته نه یا رسول الله هم ینتظرونک او ستاسو انتظار کوي نو یې ما له اوبه په خانک کې واچوئ غسل یې وکړو نو بس پاسېدو فاغمي علی بیا بېهوشه شو بیا په هوش کې راغی وي اصل الناس خلکو مونځ کړی نه نه یا رسول الله تا ته ناست بیا وی اوبه راوړه او څو پیرې دا کار وکړو بېهوشه کېدو
آخره کې بیا وی مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته وایي چې امامتي وکړي. یعنی وزن کدن کې او سوچ د څه سره دی؟ هغه د مانځه سره دی. او ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی، امام ابو داود د حدیث راوړی، امام ابن ماجه راوړی، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخرنی خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده، آخرنی خبره یعنی کوم وصیتونه چې کول، په وصیتونو کې چې کوم آخرنی خبره کړې ده، الصلاة الصلاة، منز او منز، منز او منز، آخرنی خبره هغه دا کړې و امت ته، منز وی ضایع نه کوي. ځکه ام سلمه رضی الله عنها وی، او د حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، كان يقول في مرضه الذي توفي فيه، کم مرض کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی په هغې کې به دا وي الصلاة 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 الصلاة، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، او دا ټکی وی وی تر دې چې د ژبه کې نور طاقت نه و چې دا ټکی بیا ویلی وي. دا هغه وخته پورې لګیا وي مونځ او مونځ، مونځ دنه ګوره ګډوډ نه شي، مونځ دنه ګډوډ نه شي. او کله اخیری پیر چې هغه د عایشې رضی الله عنها د کوټې نه د کړکۍ نه پرده اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو، هغو په منځه کې و، سهار په منځه کې مسکی شو، او بیا هغه پرده راواچوله، مسکی په دې شو، پوه شو په دې خبره باندې چې شاته چې کوم ځوانان زمانه پاتې شوي دي، اکه زه یم او که نه یم، خو د هغوی جوماتونه به ډکي، هغوی به سهار په منځه کې، خو که راغلی وی او زمونږ دا جوماتونه یې لیدلی وي، او زمونږ د سهار د مانځه حالات یې لیدلی وي، او زمونږ مونځونه یې لیدلی وي، او زمونږ دا منډې یې لیدلی وي، او زمونږ دا عذرونه یې لیدلی وي. عمر بن خطاب رضی الله عنه قسم مشهوره ده چې په چړو باندې یو څوک ګزاره والی شوی، کور ته راوړی شو، هغه غم دې وي خلکو مونځ کړی، یو رکعت یې کړی، دویم ته عبدالرحمن بن عوف مخکې شو، خلکو ته امیر المؤمنین هغوی مونځ پوره کړی، ستاسو یو رکعت پاتې دی. بیا وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة، دا هغه سړي په اسلام کې د سره برخه نشته چې مونځ نه کوي، د په اسلام کې څه برخه ده چې مونځ نه کوي، د په اسلام کې څه دي او پاتې څه شو. زه خو کله دې سوچ کې لاړ شم، یعنې موږ ته نور څه پاتې دي؟ ما ته ووایي تاسو بله غټه کومه توره والې ده، بله کومه دینداري کوئ تاسو؟ ما ته ووایي څه شتي؟ خو څه دي؟ مونځونه دا ورسره وایه ټک خطا مونځ، یو دغه ټک خطا مونځ پاتې وي چې دا هم نه کوې، نو پاتې ته د اسلام دعوه داسې شي کوې. راشه زمونږ اخلاق وګوره، راشه زمونږ معاملات وګوره، زمونږ طور طریقې وګوره، نور دینداري خیر خیریت دی، نور عبادت تلې راغلی دي، صرف دغه مونځ پاتې دی چې مونږ یې پېژنو، د هغې هم دا حال دی. نو چې دا هم ته پرېږدې، نو بیا ته له څه دعوه کوې؟ د اسلام بنیادي رکن دی.